او که انسان نافرمانی کوي نافرمانی نی بلکې صرف دا چې د مور خبره رستو کړه په دې باندې دنیا کې الله تعالی سزا ورکړي ده یو انسان د مور خبره صرف رستو کی په نیت د نافرمانی او په نیت د ضد او د عناد نه بلکې صرف د عذر د وجه نه رستو شنو الله تعالی هغه ته سزا ورکړي په دنیا کې احادیثو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخکینو عبادت گزارو یو عبادت گزار واقع ذکر کړی ده د یو بزرګ د یو نیک عمل صالح انسان واقع ذکر کړی چې په موږ ولاړ دی او مور وته आवाज کوي یا جوړېج دغه بزرګ نوم جوړېج و یا جوړېج او دغه بزرګ عبادت گزار ولاړ دی الله جل شانه طرف ته متوجه دی د مور आवाज واورېدو خو پزړه کې وی الله تعالی یو طرف ته زستا عبادت کوم بل طرف ته مور आवाज کوي خو ستا عبادت ته دا به مخ کې کوم او مور دزا چې موږ حکم نو بیا به هغه ته حاضری وکم دغه مور و تدریز له आवाज کوي د الله عبادت کوي او زما محترمو د خبرې ته وګورئ د نافرمانی د مور نه کوي قصدن عمدن مستند دی ولا بلکې مستولار دی او نیت دا چې د الله د عبادت دا پوره کم نو بیا چې د مور کوم خبره ده نو هغه به وورم دای چې کوم خدمت دی هغه به وکم په ذهن کې نافرمانی نشته او د مور د جبه نه او د خلی نه دا به نوزي الله تعالی دې وشرمو د مور د زړه نه او د جبه نه صرف دا به نه وته زما محترم یو طرف ته د مور خیری دی او بل طرف ته یو انسان وای چې زره تمام دنیا بزرگان اولیاء علما مشایخ نیکان خلق راجمه کم ما ته واغی دعاو کی چې زما د مور د خیری ختم شي لزما محترم د مور د خیری داسې راکټ لانچر داسې میزایل نه چې د مقابله د اچا دعاګانې نشي کولای د اچا دعاګانې د دې مقابله نشي کولای کډیر بزرگان ورته دعاګانې او کې خمور ورته خیری کړی دي د بسملار خادر رزبنمو خادر رزب او ته ملاویږي دا انسان کله ډیر لار شي علماء ته ما ته دعا وکا بزرگانو ته ما ته دعا وکا خانه کعبه ته لاړ شي یوصل چکر وي او ال د دعاګانې او غواړي الله دعاګانې نه کوي یعنی دغه خیره دغه دعاګانې نشي ختم د مور په دعا داسې په دعا کېدا سمودته رشوه په دغه خلکو کې یو بدکار زنانه و هغه بدکار زنانه د جوړې بزرګ نم سوزله د مختورن مطالبه کړي و خو جوړې بزرګ وینای نه ومد مطالبه نه ومد د جوړې بزرګ سره به یو شپون کې راته نو هغه شپون کې دوکه کې واچو چې وخت تیر شدا امیدوار شو خلک ورته دا امید د کم ځای نه دی دا بچی د کم ځای نه دی نو په جوړې بزرګ باندې بدنامي لګول او تهمت پاغول وې دغه شانت د فلان کې بزرګ د فلان کې جونګړه کې پاتې کیږي دا ما سره هغه مخ تور کړو تهمت ولګ محترم ما رسکو چې خلکو معلومات اونکل رال جوګړې ولا اوس وزوله جوړې بزرګ جونګړې اوس وزوله او غرزوله او د په خر باندې سور کو مخې ولا تور کو او بازار کې ګرځاو چې ګوره دا بزرګي کوي دا کار کړي او خو بزرګ کنه بزرګو خدای زمانه بزرګو هغه وی لغون تماده خرنه کوس کوي دا ماشوم کم ځای د ما ته ماشوم اوخی او هغه ماشوم ته مخاطب شوی استاپ لار سوکته هغه ماشوم دی یوه ورځ له دوه ورځې له شروع شوی پلان کې شپون کې زما پلان د تو خو زما پلان نه خدا غزهن کې فورا دا خبر رااله چې دا د مور هغه خیری
کار زمانه نه دی شوی دی، غلط کار مې نه دی کړی، زنا مې نه ده کړې، بدفعلي مې نه ده کړې، خو د مور هغه خیرې به هغه ازارو چې نن رښتیا شو.